قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم د پیاوړي لیکوال د نوې سلسلې شاعر او کتاب سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پیاوړي لیکوال نوې سلسله پیل کړې ده. کومو لیکوالو او شاعرانو چې په تیرو کلونو کې یعنی په 10 او 15 کاله کې د سویلي پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو کوم کتابونه چاپ کړي وو، شعري ټولګي، سفرنامې، افسانې، او هغوی پیاوړي لیکوال ته ډالۍ کړي وو. پیاوړي لیکوال ورباندې په چاپي رسنیو کې تبصرې وکړي، خپل نظر یې ورباندې وړاندې کړي، خو هغه وخت تیر سو، د نن دور تقاضې جدا دي. نو یو وار بیا موږ دا فیصله وکړه چې پیاوړي لیکوال به د دغه تیر سوو کتابو چې موږ یې مخکې وړاندې په چاپي رسنیو کې پیژندګلو کړې وه، هغه یو ځل بیا تاسو ته په کتابي شکل کې وړاندې کو. ملګرو راته دا وویل چې په دا نوې سلسله کې به موږ د کتاب ادبي جاج یا تفصیلي جایزه نه اخلو، فقط به هغه کتابونه چې موږ ورباندې تبصرې کړي دي خالي تعارفي خپرونه وړاندې کړو او د هغه ځوانانو سره د هغه خلکو سره کتاب او شاعر وپېژنو کوم چې په تیرو 10، 12، 15 کالو کې هغوی شعري مجموعې لري، کتابونه یې چاپ کړي وو او موږ پیاوړي لیکوال ته یې ډالۍ کړي وو. نو نن ستاسو په درانه خدمت کې د هغه کتابو څخه د ځوان او زلمي شاعر ښاغلي جمال ناصر جمال کتاب تاسو ته درپېژنو. په دې کتاب کې چې نوم یې سترګه د سبا ده، په دا کتاب کې چې په 2011 کې پښتو ادبي یون کله سیف الله چاپ کړی وو او دغه کتاب تر بیلابیلو لیکوالو او شاعرانو پورې هم ورسېدی او پر دغه کتاب باندې قدرمن عزتمن ډاکټر لیاقت تابان صاحب، سید باچا شینواری صاحب، حافظ کلیم الله انفي صاحب سریزې لیکلي دي او شاعر خپلې خبرې هم لوستونکو ته وړاندې کړي دي. په دغه کتاب کې سترګه د سبا چې ډېر خوندور اشعار پکښې دي، حال درلیږم په نوم یو ډېر خوندور اوږد نظم پکښې دی او د 80 شاوخوا غزلې پکښې یو ځای سوي دي. د شاعر خوندور فکر، خوندور انداز، خوندور تراکیب، استعارې او اشتباهات پکښې دي. موږ د تاسو څخه هیله کوو چې د جمال ناصر جمال دغه کتاب تاسو یو ځل بیا لاسته راوړئ، پیدا یې کړئ او ویې لولئ. د شاعر او د کتاب قدر وکړئ او خپل ادبي اتلان وپېژنئ. نو زه اوس راځمه د ښاغلي فیض محمد شهزاد طرف ته چې د جمال ناصر جمال پر کتاب باندې خپله خوږه وینا لیدونکو ته وړاندې کړي. ډېره مننه تیمورشاه کمال صاحب چې یو داسې تعارفي سلسله دې د کتاب د شاعر روانه کړې ده چې د وخت تقاضا هم ده او د وخت ضرورت هم دی. د ځان دپاره هم، د ټولنې دپاره هم، د لیکوال دپاره هم. اوس زما په لاس کې دا وخت چې کوم شعري ټولګه سترګه د سبا او څومره خوږ نوم او د جمال ناصر شعري ټولګه، یعنې څرنګه چې موږ ویلی سو او فکر نه بلکې حقیقت هم دی چې شاعران قوي سترګه د سبا، شاعران دي د قام سترګې او دومره خوږ نوم او دومره ټایټل نوم چې جمال ناصر جمال ورته ټاکلی دی. یقینا په دې کې د دغه علمیت هم ښکاري، د اساسیت هم ښکاري. نو چې نوم یې سترګه د سبا سولنه د دې په موادو کې خوند پروت دی او شاعر چونکې الهامي کیفیت
کېدو ښکار څوک وي لیکن ما ته دغه ځوان جمال عبدالناصر چې دی د فکر په حواله د علم په حواله په کتاب خبر څوک د مطالعې لاندې راغلی څوک چې دی او بیا کلاسیف الله خو یو داسې کلاسیف الله او د لورایي او پر څنګ ورسره ژوب کله ژوب کلاسیف الله او لورایي دا ډېر مبارزه قلمکاران لري هر فن د هر هنر خلق لري او سیاسي مبارزې د دې څه دي فکري خلق د دې څه دي د جمال ناصر په شعر کې ما ته د فکري القو هغه تجزیه زه کولی سمه د ادبي القو کوم ناسې چې دي هغه را معلومیږي نه نو یقینا سترګه د صفا چې کومه ده دا یو داسې شعري ټولګه ده چې په دې کې هر رنګ یعنې زه به دا وایم چې اړخیزه رنګه شاعري شته په هغه کې د قلبي وارداتو سره چې کوم دي نه مترقي او روشنفکر چې کوم شعر ته موږ وایو هغه هم کې شته ما په دغه لږ مطالعه سره جمال ناصر صاحب چې کوم دی نه داسې وپېژندی د شعر په حواله چې دا د سبا د نن سترګه هم ده د سبا سترګه هم ده دی خپله یو داسې سترګه ده چې په دغه سترګه دی وطني کې آلات هم ویني جبري او استعدادي قوتونه چې کوم دي هغه هم په نظر کې ده چې خال د په شعر کې دغه څرک هم ښکاري او د نشاندهي هم کړې ده نو دا نوم چې کوم د سترګه د سبا دا د نن سترګه هم ده د سبا سترګه هم ده زه ورته تیمورشاه کمال ته دا وایم چې دا زما د خبرې په تناظر کې د ده یو شعر چې کوم دی د ده یو کلام چې دی هغه د لیدونکو سره شعر دی په خپل یو کلام کې وایي که غواړي پښتانه چې له ژوندونه څه خوند واخلي نو بیا دې په خپل منځ کې د یووالي سوګند واخلي د عمر شوګیرې به یې له خیاله څخه ووځي د عمر شوګیرې به یې له خیاله څخه د عمر شوګیرې به یې له خیاله څخه ووځي مین چې د خوب خوند د خپل مین پر مړوند واخلي ډېر الله ډېر ښه او بل ځای وایي چې جمال ارزوګانې به دې خود الته پورسی جمال ارزوګانې به دې خود الته پورسی چې نوم دې خپل جانان په یو محفل کې بلند واخلي مقطع ته ووایه نه جمال ارزوګانې به دې خود الته پورسی جمال ارزوګانې به دې خود الته پورسی چې نوم دې خپل جانان په یو محفل کې بلند واخلي اوس برته مطلع ته راسه او که غواړي پښتانه چې له ژوندونه څه خوند واخلي نو بیا دې په خپل منځ کې د یووالي سوګند واخلي دا مطلع او مقطع دواړه کله غزل چې غزل مسلسل نه وي په هر غزل کې د هر شعر مفهوم جلا وي معنا یې جلا وي طریقه یې واردات جلا وي ما تاته وویل چې ما په دا لږ ویلو څخه نه جمال ناصر چې ما ووایي چې دا پر قام پر ژبه پر وطن مین څوک دی او دغه ارمانونه دا د په ذهن او په زړه کې جمال ناصر صاحب یو بله مطلع کې وایي چې زما پښتون لکه اصل باز په بازار خرڅیږي زما پښتون لکه اصل باز په بازار خرڅیږي اوس بل ایمان غیرت یې دواړه په یو وار خرڅیږي اوس ګور څومره اساسیت لري د پښتانه پر قام د وطن په ستونزو نو خبر څوک دی نظر لرونکی څوک دی دا دواړې مطلع چې کوم دي نه دا د وطن سره مینه د قام سره مینه ارزو یې څه دی نو ګور په یوه ځای کې ارزو دی ارمان دی نه چې تاسو د یووالي سوګند سره واخلئ نه د قام دپاره د وطن دپاره او بل ځای بیا دا وایي پښتون یې اصل باز کړی دی یعنې اوس دا خرڅولی لفظ چې کوم دی د
د دې د شا معناوي پټې دي دا هم یو ترکیب دی نه دا د ده یو ګیله یې وبوله نه چې مطلب بازار په بازار قاتل او نن په پښتانه وطن کې پښتون پر کوم حالت پروت دی په کوم ځای پروت دی پر کوم مقام پروت دی کوم پښتون چې تاریخ په ژوندی دی ادب په ژوندی دی نن د یو بلې غزلې په مطلق کې دی وایي چې ته را سره ومنه چې نور پیداګري کوي ډېر الله ته را سره ومنه چې نور پیداګري کوي زه منلی نسم چې پښتون ترهګري کوي اوس ګوره پښتون پر دا ټیم خپله د دهشت ښکار دی د دهشتګردۍ ښکار دی او د دهشتګردۍ ښکار ته دهشتګرد ویل دا یو ټول د جبر لاندې ژوند دی او دی دا غالبا ما داسې وکتئ چې دا په 2011 کې چاپ شوی شی دی په هغه شپو کې چې دغه شی دونګې وو هم نه لیکن دی دونګې د سبا سترګه ده نه د سبا د سترګې نظر دی چې دی وایي اوس ګوره پښتون دا ټیم په دا وطن په خپل وطن په خپله خاوره کې خپله د دهشتګردۍ ښکار دی لیکن ده ته دهشتګرد ویل کېږي او دا خبره ده په 2011 کې کړې ده دا د ده مطالعه ده دا د ده د سبا سترګه ده دا د ده د سبا نظر دی داسې ځوانانو باندې وطن شاد وي وطن آباد وي قام په خوار نه وي قام په یاد وي د قام خبره مخته نو دی صرف نه دا چې شاعر دی یا قلمکار دی د شاعرۍ سره سره د قلم سره سره د کتابو څوک دی د مطالعې څوک دی د سبا خبره کوي د نن خبره کوي د امکان خبره کوي د امکاناتو خبره کوي په ما سرسري چې وکتئ په هر غزل کې 2-3 دا شعرونه وو چې هغه فکري وو هغه تاثراتي وو هغه تعزیاتي وو الله دې ژوندی راته لري او بیا شهزاد صاحب په یو بل غزله کې وایي چې ولاړ د پښتو ژبې په خدمت دی چې ولاړ د پښتو ژبې په خدمت دی چې هر خوی یې د پښتو د ثقافت دی او هغه نه دی چې په هر ساعت بدلیږي په هر ساعت بدلیږي دی په قول باندې ټینګ تر قیامت دی اوس دا د پښتون فطرت اوس پښتانه ځان ته یو فطرت لري پښتانه ځان ته یو عادت لري پښتانه ځان ته یو لمنه لري دا د پښتني نفسیاتو د پښتون نفسیات ګوره پښتون ته چې دشمن چې کوم دی پناه راوړي نه دی پناه ساتي او دشمن ته یو عجبه پیغام ورکوي او د دشمن د ظلم او د ناروا په هکله باندې څه ورته وایي چې زه په غم کې مبتلا یم ستا د لاسه شپه او ورځ چې په ژړا یم ستا د لاسه ته نه وای څه به غم ستا د فراق وای ته لخته په دې سودا یم ستا د لاسه یقینا جمال ناصر شعر چې کوم دی خوږ شعر دی خوندوره شاعري ده خوندور ځوان دی د ځوان کهول ځوان او نماینده څوک دی ډېر امکان چې دی ډېر امکانات لري چې دغه شعر په حواله چې زه د خپل نظر چې دا د سبا نماینده څوک دی د نن حواله څوک دی حواله یې معتبره ده نظر یې هم پراخ دی مطالعه هم او بیا وایي چې ستا د ذکر ستا د فکر بندیوان یم لوی خدای زه بیا ولې پریشان یم نیک انسانان ښه انسانان ګرځه د ازمایښت لاندې چې څوک بد کړي شهزاد صاحب چې څوک بد کړي هغه ښه وختونه تیر کړي او یو زه یم چې په
شوکې په تاوان اوس د ګورو دا معلوماتي ژبه زه ورته ووایم یو مبارزه څوک چې دی نه د وطن دپاره د قام دپاره خپل هر څه چې دی هغه پر داب لګولی دي او دشمن چې دی ظلم کوي دی مظلومه دی و د ظالم ژوند یو رنګ دی په کم شیان دی نه د مظلوم ژوند په کم شیان دی دا د شاعر یو نظر دی دا د ده یو تجزیه وه دا د ده یو تاثر او دا تاثر یې خوندور او هم دی جمالیاتي رنګ یې دی ستا په سترګو کې شراب ستا هم خمار ستا مینه ناک هم دی ستا په سترګو کې شراب ستا هم خمار ستا ستا په شونډو یخه واوره هم انګار ستا دا بیا ووایه ستا په سترګو کې شراب ستا هم خمار ستا ستا په سترګو کې شراب ستا هم خمار ستا ستا په شونډو یخه واوره هم انکار ستا ډېر زبردست یخ خو ولې څومره ګرم یې څومره عجبه پیوند کړی دی نه نو دا د کمال شعر دی یو وارې بیا ووایه دغه مطلب او ستا په سترګو کې شراب ستا هم خمار ستا ستا په شونډو یخه واوره هم انګار ستا او زه جمال چې پښتو وکړم بیا ولاړ یم زه جمال چې پښتو وکړم بیا ولاړ یم ته راځې که نه راځې زما انتظار ستا او مختصر به دا ووایم نه کمال صاحب چې یقینا د جمال ناصر د شعر په ویلو سره اورېدلو سره زه دا ویلی سمه چې دا د سبا یو نماینده څوک دی او دا د نن زیری دی د سبا ستوری دی دغه زیری او دا ستوری دی ځلاږه ژوندی راته واوسي بلکل قدرمنو لیدونکو سترګه د سبا مه هېروئ د جمال ناصر جمال خوندوره شعري ټولګه ده او دی په دې شعري ټولګه کې د پښتۍ پر ورکه وایي وای دریاب اوښکې او شبنم و څه ته وایي دریاب اوښکې او شبنم و څه ته وایي د زړه درد او د زړه غم و څه ته وایي ډېر ښه او چې د زخم دارو نه لري دنیا کې چې د زخم دارو نه لري دنیا کې آل ترې وکه چې مرهم و څه ته وایي پر یو ښکلي پلنګ خوب کړي خبر نه دی پر یو ښکلي پلنګ خوب کړي خبر نه دی د غریب د سترګو نم و څه ته وایي او د دریاب منځ ته چې ورسي بیا پوسي د توفان غوندې موسم و څه ته وایي او جمال هم له هرې چارې نه خبر دی بس خبر دی چې صنم و څه ته وایي یقینا ښه شعر او ښه ویلی دی او ښه احساس او ښه خیال دی ښه فکر یې دی داسې ستوری دی روښانه او ځلانده وي قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا تاسو ته یادونه کوو جمال ناصر جمال دغه خوندور کتاب چې تاسو به انشاءالله د ده پر اشعارو باندې ډېر خوند واخلئ او دغه کتاب سترګه د سبا چې درکې زه تاسو ته درکم صاحب کتابتون پلورنځی کاسي روډ کوټه دانش کتاب پلورنځی کیسهخوانۍ بازار پېښور غزنوي کتاب پلورنځی کوټه هېواد ادبي یون کلا سیف الله څخه دغه کتاب تاسو ته ترلاسه کېدلی سي چې ترلاسه یې کوئ ویل ولئ ملګرو انډیوالانو ته یې هم ورکوئ او پښتو ته خدمت وکړئ د شاعرانو مرسته وکړئ نو په همدغه سلسله کې نن موږ و تاسو ته د جمال ناصر جمال شعري ټولګه وړاندې کړه د پیاوړي لیکوال دغه سلسله را سره بدرګه کوي قدرمنو ملګرو د ستړي پښتون پر پیج باندې ټول یې فالو کوي دا ویډیو وی را سره شیروي دا به ستاسو هم په پښتو کې د خدمت ونډه وي او د هر اتوار په ورځ باندې به که موږ ژوندي وو انشاءالله یو شاعر او کتاب به تاسو ته وړاندې کوو
او د بیلابیلو شاعرانو باندې به غږیږو او خپل نظر به ورباندې وړاندې کوو، له تاسو سره بې تعارف کوو، په تاسو بې پیژنو او تاسو ته به د کتاب پیژندګلوي کوو. نو پر هم دغه ځای باندې سترګه د سبا د جمال ناصر جمال له دغه کتاب سره زه او فیض محمد شهزاد صاحب د نن د دغه خپرونې سره اجازت غواړو. تر بل شاعر او کتاب پورې مو پر الله سپارم. ژوندي اوسئ، موږ ته د ادبي خدمت دعا کوئ او تاسو را سره ویډیو شیروئ چې پښتو ته خدمت وسي، پښتانه ځوانان د پښتو سره ولد سي او پښتو ولولي، پښتو ووایي او خپلو ملګرو ته یې ورسوي. له تاسو ټولو څخه یو جهان مننه. تیمورشاه کمال او فیض محمد شهزاد صاحب ستاسو له خدمته اجازت غواړو. یو جهان مننه. ژوندي اوسئ.